ټوله شوشا ګوره په سر جوړوي د چا چې سر باندې ویښته نه وي نو دا ته به ویې جوړوي پاڼو توت دی ځان د غاویره دومره مه ګوره نالې که جینۍ چې عباسین ته سفارش وکړم نو پاس پلي کړي او اپه ویوه کې ګوره ډېر زیات تپوسونه کوي زیرو چې 5 سره یو ځای کړي نو 50 پلي زما خو مشهور شعر دغه دی چې دا څرنګه غواړي چې له تا سره واده وکړم خو زما ښځه خفه کېږي نو زه څه وکړم او هغه یوې عمره د ځان نه سم مېړه جوړ کړی نو پکې یو مېړه د پاسه بل مېړه دا چې څه کېږي نو مخامخ سړي تېرېږي نو هغه شعر مزه کوي که نه بعضې وخت او خیر دی نو زموږ کور ته یو بیوټي پارلر راغلی بیوټي پارلر یې چې اوسګارې شي نو دوی بیا میک اپ ورسره سامان تیار او شیشه کې میک اپ کوي که نه نو ځان نه یو بل څیز ځان نو هغه چې کور ته راغلی ته ما ته کتل د کمرې نه داسې راکړی مخامخ السلام علیکم ما ورته وعلیکم سلام په کمرې پسې ولاړم ځکه چې زما او د هغې ترمنځ زما ښځه ولاړه وه دا ښځې پیشوګانې دي بل څوک نه پرېږدي په خپل مالت کې هغې ته زما شعر په کاغذ باندې ولیکل چې دا په تا چې بد مني نو ویم چې پیدا سر دوه کم خو ښه دی چې هغه وخت کې ما سره تر ښځه نه وي په تا چې بد مني نو ویم چې پیدا سر دوه کم خو ښه دی چې هغه وخت کې ما سره تر ښځه نه وي او ته چې راځې په هغه ورځ زموږ کور ته راشه په کومه ورځ باندې چې کور کې زما ښځه هغه وخت لاړو چې به مونږ ویل چې نه پوهېږي اوس دا واړه دومره پاخه دي په هر څه پوهېږي او ما ته په خیال باندې جانانه میسیجونه کوه زما بچي په انګرېزۍ زما نه ښه بیا نشته مونږ ځواني خپله برباد که خلکو ګټې وکړي او د چا په سر باندې چې مونږ خبرې غټې وکړي هغه د بل چا په ډوله لاړه کېناستله مونږ د مینې د امثال کې هسې خټې زلمې چې راشي خلک الله وباسي د ناغې کور ولا الله وباسي او زه چې دیدن له ستا کوڅې ته راشم کله سیکل نه مې هوا وباسي وختونه تا په هره لارو دوکل هم دې په کور کې هم دې بارو دوکل او په دې خبره د ډېر خپل شوم د ګل ګمله کې دې نسوارو دوکل کور کې دننه وي که بار ولاړ وي خو تصور کې راته یار ولاړ وي او د مخکې صف نه ځکه وروستو لاړم ما ویل کېدی شي دې کې پلار ولاړ وي چې مفتې خورې چېرته مزه خو نه ده او زما زړګي خو چې پیازه خو نه ده او چې راکوې نوړی وړه راکوه زما د خوله ته دروازه خو نه کومه وي غل چې په غلا کې جانماز وړلو د کور مالک ورته ویل مونځ پې کوم نو هغه ویل زه ته هندوق ښکاره چې واپس میخه سوداګر له بوتله ویل دا خو تا ما ړنده را کړي نو هغه ویل ته پې کوم اخبار پړاوې طاهر چې کله په جذبه کې راشي نو خپل جهان ته ټول جهان لوګېږي ته به وایې دا جوړېده د پلار چې پاتم کې اته ځله فیل شوم نو مور ویلې نو سکول مه وایه هسې نه دماغ دې کار پرېږدي ملنګ ویل خیر راکړه روپۍ مې ورکړه هغه ویل زه به درله 10 درکړم خو لږه دا خوله داسې کوپی نو سم په منډه شیربانو له رالو ویلې تا دې میوسۍ وویشته نو هغې ویل غر چې زموږ خره دې مړه کړه فرهاد ویل غر نه مې چینه وویسته نو شیرینۍ ویل کفتې مې نه غلطوي تا جوړې بیا د جومات پیپ مات ما ورته ویل لور دې راکړه ګنې هغې ویل ګنې نو څه وکړې ما ویل زه به ځان له بله وکړم یو لوړ سړي ته کور مې ښځې ویل سنډا مې کوشه ټول کورونه ښکاري هغې ویل خورې زه پیدل روان نن یوه ښځه یو استاد له لاړه ویل که چا ونه کړم نو څه به کوم هغه ویل زه خو چېرته تللی نه یم
ټوله شوشا ګوره په سر جوړوي د چا چې سر باندې ویښته نه وي نو دا ټوله وی جوړوي پاڼو توت دی د ډېرو شپو نه چې تنګ شو کوربه مېلمه ته ویل بچي دې نه یادېږي ویلې سبا د باغیم راوله دومره تکړه یم چې ډز مې وکړو ټوپک په ځمکه رانه پرېوتلو او هغه ډز هم چاته ټیر کړی ما ویل برګر ویلې په 100 روپۍ دی او دا چټني ورسره هسې ورکوم ما ویل همدې نه یو پلیټ راډک یو غټ سړی کچن کې ښه خوده و تمامه شپه پې مګې ترې وراتلې هغې ویل که د وړو بوجی ده چې په سیکل مې هنیمون له بوتله دومره درنه وه چې وړی مې نه شوه نو بیا مې کوزه که یوازې لاړه خلکو خاندل ما ویل لوټپاپ ولر شوم بېچاره تروشانې په غوږ کې وویل تا پورې شاته چالاکی تړلی وای مړه خېټه فارسي وایي تل شملو پسې مې هندواڼه وخوړه خېټې مې روشانې ویل چې مې کولي جج ملزم ته ویل ته نه شرمېږي چې په شپږم ځل عدالت ته راغې نه هغه ویل ته چې روزانه راخلاص د مړ سړي نه چا ګس لاس پرېږو ما ورته ویل دا څه لپاره ویل چې عملنامه ورته پسې میلو شي دا جوړه غوای هسپتال د موت له هغې ډاکټر په جبو سټلو نو مالک یې ویل جوړ ورته خیخ کاره کړي جینۍ بوډا سړي ته ویلې بابا داسې راګورې جوړې زویله مې کې هغه ویل ما باندې څه شړک پرېوت کلي ښځو رانه صدر نه کو ما ویل دې جوړ ډېر خوښ ما خو چا راته ویل ورته سړی نه ښکاري د کلي ښځو ما ویلې تا پسې رنځور شومه زه هغې ویل ما باندې احسان مه کوه ته خو د مخکې نه چوپلی یامې د سیند اوبو ته یو ملګری یوړو نو بل پې زر زر یو دوه ډزې وکړې ویلې ژوندی بیا رانه څنګه وړې چې محبوبې راله نمبر راکړو ما ویل چې ښځه مې پې نه شي چرته نو د پرویز خټک صاحب په نامه مې ته وکړه